مسافر موږ دلته کوشش کوو چې خپل ملي مشر خان لره د ټلیفون د لارې هغه سره د ټلیفون کرښه ټینګه کړو. اوس زما ملګری کوشش کوي چې څنګه خان لاله په ټلیفون باندې راغی، موږ غواړو چې هغه هم د اکبر صاحب په باره کې څو خبرې دلته وکړي. بچپن امید باندې خوشحال بستر خوشحال بابا اور رسول کی راضی لیکن بعض دیکھو باندې کدی غریب مورکا بچیو قدرت هغه چې کوم صلاحیتونه ورکړي هغه صلاحیتونو په برکت باندې بدل ورمت کې هغه مخکې تللی و چې هغه مې باز کړو نو د ورمت په خاطر خپل تعلیم جاري نه ساتلی نو نوکری لپاره چې کوم نو هغه په سکول کې استاد شو او د اتم په عمر کې د اتم کې باندې چې سبق ویل نو په هغه وخت کې یو ډرامه بدماش هلک په نوم باندې لیکلې وه چې د هغه وخت کې ډېره مشهوره شوې وه. اجمل یوازې دا دی چې خپل قلم د معاشرې د اصلاح او د غریب تثبیت د هغه لپاره وقف کړی و، بلکې په دې لړ کې هغه ډېر زیات تکلیفونه تېر کړي دي، ډېر زیات جیلونه تللي دي. زما د هغه سره په هغه وخت کې تعلق پیدا شو چې زه په اسلام کالج کې ما تعلیم کړی او اجمل د پېښور په ریډیو پاکستان کې هغه سکرپټ رایټر و. د خپلو دغې مفکورې او د دغه خپل سیاست په وجه باندې د هغه وخت وزیر اعلی کریم خان جلد ووځو او بیا مشهوره شوه چې اجمل باندې ټوله تشدد شوی دی چې د هغه ذهني حالت خراب شوی دی. زه د هغه لیدلو له د پېښور جلد ته لاړم خو د یو ملاقاتي په حیث نه زه عملي همدغه شانتې ورته نه کړم او د لوی ګېټ نه نېغ چې کوم سړک تللی دی د هغې زه دغه فاصله کې یو حوض په غاړه باندې اجمل خټک ولاړ و خو هېڅ داسې حرکت یې نه کوه چې مونږ یو رایو او هغه د یو پښتون په حیث باندې مونږ ته هرکلی ووایي. زما ډېر ذهن خراب شو چې واقعي دلته چې کوم دی د ذهني افت اوس ته رسېدلی دی. خو چې ما بیا واورېدو چې خټکه نو راوګرځېد او ډېر د پیرودلوشۍ باندې ما ته راته راغلل او ویل چې ما دا تصور نه و چې تاسو ما ته راکړي. ما ورسره وخندل، ما ورته ویل چې خټک خو ډېر د دغې تکلیف کې هغه د دواړو سفر چې دی وه چې کله د جوید نه بهر شو نو هغه شوان ته بدل ته راغی او هلته کې یو مکان په کرایه واخیستو، په هغې اوسېدو. زه ترې خبر شوم چې اجمل راغلی دی او زه ورپسې راغلم او د هغه ځای نه مې د ځان سره د هغه سامان لرې واچاوه او رالو خپل ځای ته. هلته کې د کافي وخته پورې و او د هغه دغه کتاب چې هغه لیکلی دی چې دا د پاګلو دا یې هم په درشۍ لګي دا لیکلی و. زما ورسره ډېر نږدې تعلق و. اجمل زما په دې باندې چې د ټولو نه لوی صفت دی نو هغه دا دی چې څنګه ما وویل چې د ډېر غریب مور او پلار بچی و. هغه ته په ژوند کې ډېرې موقعې ورغلې وې او هغه ته ډېر پیشکشونه شوي وو د حکومت د طرف نه او که په دغې لار باندې تلې نو چې په پاکستان کې ډېر هغه کسان چې د هغې د روزۍ لاس نه رسېده نن د هغې بچي په بنګلو کې اوسي او هغې ډېر چټ ژوند تېروي. اجمل ته دا موقع یو کرت ده ډېر کرته په لاس ورغلې وې لیکن اجمل تر اخره پورې خپل دیانت خپل غیرت او خپل قومي جذبه هغه په هېڅ صورت باندې چې کوم دی پرېښودې نه ده، هغې څنګه ساتلې ده. اګر چې هغه غریبي هغه ته وه لیکن د ده غریبۍ هېڅ پروا نه ده ساتلې. الله
امتیازي لیکونو کې بحث باندې چې کومه حکومت روان ورکړو نو هغه روان هم د پنځله پروګو هغه همداسې یعنې حکومت ته واپس کړو چې زه د دې غریب لیکوالو لپاره کار کوم نو که کله تاسو ټولو غریب لیکوالو ته ورکوئ خو بیا زه به هم په هغې کې راشم خو که داسې نو زه خپل قلم په پنځه لکه او په 10 لکه او په 20 لکه بدلولو ته خرڅېدو ته تیار دی اجمله په ژوند کې یوازې دا نه چې د غریب ملګریو چې څنګه هغه ما ته وویل چې هغه وایي چې زما په ذهن باندې کارل مارکس نه حاوي دی خو تربیت مې د باچا خان نه اخیستی دی نو هغه بې خپل قوم پښتون ته د دنیا په قومونو کې د همسرۍ او د سیال یو مقام حاصلول غوښتو او په دې کې ټول عمر هغه جدوجہد کړی دی د دې سلسله کې هغه یوازې دا نه چې جیلونو تللی دی لیکن د دې سره هغه 15 کاله په افغانستان کې د دې جبر او تشدد د وجې نه هلته کې شروطیان کړي ده بې ځایه پاتې شوي دي لیکن په دغه 15 کاله کې هم هغه خپل مسلسل محنت کړی دی خپل اواز یې د غریب لپاره جوړ کړی دی د پښتونخوا لپاره جوړ کړی دی او خاص کر د پښتونستان پروګرام باندې هلته کې هغه ټول پروګرام باندې په اجمل حاوي و دلته کې هغه ډېر اوږده بیماري تېره کړه یو کال وضعیت چې کوم دی په کټ باندې پروت بیماري تېره کړه نو چې څنګه ویل کېږي چې پښتانه مړي جاړي مړی هر یو قوم جاړي داسې قوم نشته چې په مړي خندا کوي خو دا ځکه مشهور ده چې ژوندی د پښتانه قدر کوي او چې وفات شي نو بیا هغه دې د هغه قدر کوي نو په ژوند باندې په بیمارۍ کې نو د اجمل د هغه د حیثیت مطابق تپوس نه شو لیکن زه نن په دې خوشحاله یم چې د هغه په وفات باندې هم ډېر خلک د هغه زامنو ته حاضر شو د هغه کور ته حاضر شو د هغه قبر حاضر شو او نن دا د تاسو په المان کې روان شوي او د اجمل په یاد کې خپل خپل رایې پیش کوئ نو زه په آخر کې بیا دا دعا کوم چې اجمل له دې خدای جنتونه نصیب کړي او خپل دیدار دې نصیب کړي او د هغه په خواهش شو چې دا پښتونخوا خپل قابل وجود حاصل کړي دې خپل قابل وحدت حاصل کړي او د دنیا په قومونو کې شان شي الله دې رحم وکړي چې دا هغه دا سیال کما څنګه دا خیال د هغه په ژوند کې حاصل نه شو نو چې زموږ په ژوند کې حاصل شي په آخر کې بیا یو وار ستاسو ډېر مشکور یم ډېر مننه کوم چې په اجمل په یاد کې مو زه یاد کړم خلاله ډېره مننه خدای په امان